Assalamu alaikum grano malgaro. MR Pakistan Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel logical functions. The logical functions if and are زموږ یو سیریز شروع کړی دی پارت فرست چې کوم دی الریډي په دې MR Pakistan چینل باندې اپلوډ شوی دی چې په هغې کې د ایکسل لوجیکل فنکشنز دا پوینټس مین چې کوم دا موږ ایکسپلین کړي دي او اف چې کوم دی سمپل اف فنکشن هغې کې موږ د ایگزامپل سره کلیر کړی دی تاسو هغه کتلی شئ د نن ټاپک دی زموږ اینډ او آر نو راځو اینډ فنکشن او آر فنکشنز په لوجیکل فنکشنز کې تاسو ته څومره مهم دي او څومره تاسو ته ریزلټ درکولی شي ښه طریقې سره تاسو دا سره یاد وساتئ که نه چې اینډ فنکشن چې دی که نه په اینډ فنکشنز کې که تاسو سره سل کنډیشنز وي او په هغې کې یو کنډیشن یو شرط هم فالس شي نو تاسو ته به ریزلټ ټوټل فالس درکوي اینډ چې کوم دی دا زموږ سره ریجټ دی او په دې کې سختوالی دی په دې کې نو کنسیشنز په دې کې کنسیشن نشته دی کمپیریټیولی که موږ د آر فنکشن سره وګورو نو د آر سره چې وګورو دا بالکل د آر سره چې موږ کمپیریزن کوو نو مکمل کمپلیټ اپوزیټ دی د اینډ آر کې که تاسو سره په سل کنډیشنز وي او په هغې کې یو کنډیشن یو شرط هم تاسو ته ټرو راشي نو ټول ریزلټ به تاسو ته ټرو درکوي تاسو ته زه لږ اګزامپل درکوم نو بیا ورته به نور هم کلیر شي دلته تاسو ګورئ سی فار ایگزامپل زما ورکړل ایکول اینډ ساین مو واخیسته د ټیپ بټن به تاسو پریس کړئ نو پرنتسیس به بای ډیفالټ اوپننګ پوزیشن کې راشي دلته تاسو ګورئ ښه دی سینټیکس ته لوجیکل 1 لوجیکل 2 او په دې کې دا دو نه والا تر آلموسټ تقریبا د 256 کنډیشنز پورې تاسو ته ریزلټ درکولی شي اف چې کوم دی نو هغه سمپل اف فنکشن تاسو ته د یو کنډیشن د یو لاجیک ریزلټ درکولی شي او اینډ او آر تاسو ته د دو یا د دو نه د زیات شرایطو ریزلټ درکولی شي اوس راځو خپل ټاپک ته ګوره تاسو ښه زه فار ایگزامپل یو لوجیک یو کنډیشن ورکوم چې 2 جمع 2 از ایکول ټو 4 کاما سیکنډ ورکوم چې 4 plus 4 is equal to 8 third ورکوم چې 5 plus 5 is equal to 10 کاما او یو کنډیشن یو شرط اوس قصدن چې کوم دی غلط ورکوم څنګه ورکوم زه یم 8 plus 8 is equal to 14 دا الریډي 16 راځي نو تاسو اوس ګورئ ښه څنګه چې موږ خبره وکړه چې د اینډ فنکشنز چې کوم دی په اینډ فنکشنز کې که تاسو سره موږ چې خبره وکړه چې که سل شرایط وي او یو فالس شي نو تاسو ته به ټوټل ریزلټ بیا فالس درکوي نو دې ته ګوره دی ګوره دا لوجیکل 1 چې کوم دی که نه دا زه کلیک کوم نو دا لوجیکل 1 لوجیکل 1 2 جمع 2 4 دا زموږ سره چې کوم دی نو دا 4 دا دغه دی ټرو دی اوکې دی لوجیکل 2 زموږ سره اوکې دی لوجیکل 3 ته وګورئ 5 plus 5 دې ځکه ایکول ساين واخلې 10 شو دا چې کوم دی نو اوکې دی 8 جمع 8 ایکول ټو 14 راځي ٹھیک شو او الریډي اکچوال خو 16 راځي کنه خو دا قصدن ما غلط ورکاو نو دا زموږ سره چې کوم دی لاست لوجیکل شو شرط شو کنډیشن شو کرایټیریا شو نو دا چې انټر کوم نو دا دومره چې کوم ټرو راځي کنه دا په ځای پرېږدي او د دې یو فالس کېدو په وجه باندې ما ته غون ریزلټ فالس راکوي چې زه انټر کوم تاسو ته ګورئ ښه راغلی ریزلټ ما ته فالس او تاسو چې ما څنګه وی کنه چې دا کمپیریټیولی د آر بالکل هغې سره اپوزیټ دی په آر کې که موږ ته یو ریزلټ موږ ته اوکې راکړي ټرو راکړي په سلو کې نو موږ ته به ټول ریزلټ چې کوم دی نو ټرو راکړي لکه اوس ګورئ ښه دلته اوس راځم سې دلته زه ورکوم اوس ایکول آر مې واخیسته ټیپ بټن مې پریس کړه لوجیکل 1 زه ورکوم چې 3 جمع 3 ایکول 6 بیا ورکوم چې 2 جمع 2 ایکول 4 بیا زه ورکوم چې را 7 جمع 7 ایکول 14 ٹھیک شو اوس ګورئ ښه دا ټول چې کوم دی زه اوس غلطوم د دې چې په ځای زه 7 ورکوم دا مې هم غلط کړ دا 2 جمع 2 چې کوم دی نو 4 راځي که دا مې 5 ورکړه دا مې هم غلط کړ دا 7 جمع 7 14 راځي دا مې غلط که دا مې 15 که او دې ځای کې صرف یو ټرو ورکوم یو ټرو داسې ورکوم زه یم چې 8 جمع 8 ایکول 16 نو تاسو اوس ګوره دې کنډیشن تاسو په غور باندې اوس وګورئ دا ګورئ ښه په آر فنکشنز کې لوجیکل 1 چې کوم دی که نه 3 جمع 3 دا غلط راځي دا خو چې راځي که نه
لوجیکل 2 ګورئ کنه 2 جمع 2 4 راځي نو موږ 5 ورکړو دا هم غلط دی. لوجیکل 3 ګورئ 7 جمع 7 14 راځي نو موږ 15 ورکړو دا هم غلط دی. 8 جمع 8 از ایکوال ټو 16 صرف دا یو ټیک ورکړی دی. نو تاسو ته ما دا وویل چې په آر فنکشنز کې که تاسو سره په سل کنډیشنز کې یو ټرو راشي نو تاسو ته به ریزلټ ټرو درکوي. دا به د اینډ بالکل اپوزیټ چلیږي. زه انټر کوم ریزلټ ته ګوره ټرو به ورکوي. ټرو راغی که نه نو دا خو تاسو ځان سره چې کوم هغه بیسکس چې کوم دي بنیادي خبره وه دې یاد وساتئ. تاسو اوس وګورئ که نه په اینډ فنکشنز کې زموږ سره دا سیلز پرسن دي. دا د ا سیلز پرسن چې کوم دي کنه دا لیپټاپ دومره سیلز کړی ماوس دومره دی کیبورډ دومره ټوټل یې دومره دی. ټیک شو جی دغه شان دي بی سی ډي دا ټول سیلز پرسن دي. دلته کې تاسو وګورئ کنه اینډ چې کوم دی دا ریجټ دی په دې کې سختوالی دی په دې کې وایي چې must be each item sales is more than 45,000 then 3% will be allowed to those sales person. وایي چې دا ا سیلز پرسن چې کوم دی د به هر آیټم مطلب که لیپټاپ دی که هغه موس دی که هغه کیبورډ دی دا هر آیټم سیلز به د 45,000 نه ابو کړي. دا موږ شرط کې خو دی دا کرایټیریا دا لوجیک دی دا کنډیشن دی. نو الله به د 3% بونس ملاویږي ادروایز نه به ملاویږي. لکه لیپټاپ هم د 45,000 نه بره سیل وي د موس به هم وي او د کیبورډ به هم وي. که په دې کې د یو آیټم سیلز هم د 45,000 نه کم وي کوم شرط چې موږ ورکړی دی نو په اینډ فنکشنز کې به هغه ته نه ملاویږي. ولې به نه ملاویږي؟ ځکه به نه ملاویږي چې د اینډ فنکشنز چې کوم دي سټرکچر داري فنکشنز داري چې په 100 کنډیشنز کې هغه ته یو چې کوم دي فالس ملو شي ټوټل به فالس درکوي. کلیر شو؟ او اپوزیټ دی د آر په آر کې که مطلب یو ورته ټرو ملو شي نو ټول به ته ټرو درکوي. دلته اوس ګورئ ښه تاسو زه ایکول ساین واخلم اینډ ساین واخلم ټیب مې کلیک د کیبورډ نه نو ما سره پرنتس بای ډیفالت اوپننګ پوزیشن کې راشي. لوجیکل 1 ته ګورئ لوجیکل 1 زه ورکوم چې دا چې کوم دي دا سیلز که دا ګریټر دین وي د 45,000 نه دا 45,000 او بیا چې کوم دي زه دې کې ښه دا زما یو لوجیکل 1 شو یو کنډیشن شو چې دا B2 دا 55,000 سیل چې پکې دا ګریټر دین 45,000 وي دا 45,000 نو کاما بیا دا C2 چې کوم دی دام چې کوم دی نو ګریټر دین شفت سره تاسو دا ګریټر دا نه اخلئ 45,000 بیا کوما بیا دا D2 دا سیلز چې کوم دی ګریټر دین 45,000 کلیر شو. نو چې دا ما ته راشي چې مطلب لکه د دې C2 د دې B2 C2 D2 د دې سیلز چې د 45,000 نه ګریټر وي د دې نه بره وي نو څه چل ورته وکړه په دې کې بیا داسې وکړه چې دا ټوټل سیلز چې کوم دی دا چې کوم ټوټل سیل دی الریډي بونس خو په ټوټل سیل باندې ملاویږي که نه نو دا ټوټل سیلز چې کوم دی که نه دا واخلئ دا کوم چې E2 دی دا ملټیپلای کا شفت سره تاسو دا سټار نه یا د ایسټکس دا نه شوته ویل کېږي دا واخلئ او 3% کې چې کوم دی دا سره ملټیپلای کې شفت سره د پرسنټیج دا نه هم تاسو والي که پرس کا دا لوجیکل 1 شو لوجیکل 2 شو لوجیکل 3 شو دا لوجیکل 1 دی دا 2 دی دا 3 دی که دا سیلز د 45,000 نه ابو وي بر وي نو په ټوټل سیلز باندې وته 3% چې کوم دی الاؤډ کا دا وته ورکا. کلیر شو؟ دې ځای کې پسې بریکټ چې کومې تاسو بند کړئ او دا زه انټر کوم دلته څه وایي او دا زه اوس ډریګ کوم دلته ښه تاسو دې ته اوس ګورئ دا چې کله ډریګ شي دلته نو کمپلیټ ریزلټ ما ته راغی. تاسو اوس وګورئ که نه تاسو ته د اینډ فنکشنز په ذریعه باندې دا راکړل چې مطلب دا ټرو او دا فالس نو دې ټرو او فالس مطلب دی مطلب دا ټرو چې کوم دا ایلیجیبل دی او فالس چې کوم دی دا نټ ایلیجیبل دی. دا مې یاد وساتئ ګوره مونږ چې کومه خبره کړې وه که نه چې مطلب که یو کنډیشن فالس وي په سلو کنډیشن کې نو تاسو ته به ریزلټ چې کوم دی فالس درکړي هغه څنګه ګورئ دی یو ته وګورئ دا د جي سیلز مین چې کوم دی 90,000 ابو دی 45,000 نه اوکې دی دا وګوره 65 چې کوم دی ابو دی اوکې دی جسٹ 125,000 دی او ماته فالس راکړه کنډیشن کې یو کنډیشن هم فالس وي تاسو ته به ریزلټ فالس درکړي. اوس تاسو دا یاد وساتئ که نه چې په دې کې به مونږ ځان ته د خپلې خوښې مطابق ټیکسټ څنګه ورکوو دې سره مونږ اف فنکشن چې کوم دی کمباین کړو هغه به یو ځای کو کمپوزیشن کې بیا والو او د خپل خوښې مطابق په دې کې مونږ ټیکس ورکو په کوټیشن کې به هغه ټیکس بند کړو چې مطلب هغه نټ الاؤډ دی یا نټ ایلیجیبل دی هغې ته تاسو ګورئ دا فارموله باره کې دا فارموله ښکاري دلته کې که تاسو F2 کې دلته کې هم ښکاري خو زه سری سره شروع کوم تاسو ته بالکل کلیر شي. دا زه مکمل راواخلم دا زه دې ځای دا فارموله چې کوم دی دا ریموف کوم دا کلیر شو ټیک شو. اوس دلته ګورئ ښه زه به دې ځای کې واخلم ایکول ساین بیا به اف واخلم ټیپ بټن چې واخلم بای پرنتسس به چې کوم دی بای ډیفالت اوپننګ پوزیشن کې راشي او اوس په واخلم اینډ کوم پوزیشن یو ځای کوو کنه خپل ټیکسټ به کې ورکوو کنه نو چې اینډ زه واخلم
نو بیا به زه چې کوم دی ټیپ بټن واخلم هغې سره به خپله پرندس به خپله بای ډیفالټ اوپننګ پوزیشن کې راشي. سینټکس ته ګورئ ښه لوجیکل ون چې کوم دی همغه طریقې له زه اوس راځم ګوره دا B2 چې کوم دی دا ورته ورکوم چېرې ګریټر دین 45,000 څنګه چې موږ وختي کړی وو. بیا چې کوم دی نو کاما بیا چې کوم دی C2 ورته یادوم چېرې ګریټر دین 45,000 ٹھیک شو. بیا کاما ورکوم بیا ورته یم چېرې D2 ګریټر دین 45,000 خپل کنډیشن ورته ورکوم خپل کرایټیریا ورته ورکوم. کلیر شو. اوس دې ځای کې ګورئ په دې ځای کې به زه بریکټ بند کړم ځکه چې دا د اینډ خبره شوه. اینډ ته خپل لوجکس چې کوم دی هغه کمپلیټ میلو شو. بیا به زه کاما واخلم. اوس چې زه کاما واخلم که نه که ویلیو اف ټرو مطلب که دا صحیح وي دا ټیک وي نو دا ټوټل سیلز چې کوم دی که نه دا راواخلئ او دا شفټ سره دا ایسټریکس دا سټار نښه واخلئ ټیک شو جي او 3% کې چې کوم دی ورته ملټیپلای کې دا ورته بونس ورکړئ که مطلب دا ایلیجیبل وي. کلیر شو. بیا کوما اوس هغه دا اف ما ولې ولګوم د دې اف په ذریعه باندې زه خپل ټیکسټ پکې ورکوم او ټیکسټ الریډي موږ په ډبل کوټیشن کې اخلو نو زه شفټ سره مې ډبل کوټس واخیستله او زه فرض مې دا لیکم چې نټ یې لوړه مطلب چې کوم دا ګوره دا ډبل کوټس کې بند شو که فرض که ان کیس په دې اینډ کې چې دا کوم لوجکس چې کوم دا مونږ کوم ورکړه کوم کنډیشنز ورکړه که دا ټرو وي خو مطلب ملټیپلای که ورکوه ته او که اف دا فالس وي نو ما ته به ټرو فالس اوس نه راکړې ما ته به خپل ورډینګ راکړې خپل ټیکسټ به راکړې چې نټ لوډ ما ته راکړه. کلیر شو. دې ځای کې به چې زه بریکټ چې کوم دی بند کړم او دا به زه انټر کړم دا اوس راغی مونږ ته. اوس ګوره دا زه اوس ډریګ کړم دې ته اوس ګورئ ښه دا یا ډبل کلیک یا ډریګ شو نو دې تن ته وي میلاویږي دې ته میلاویږي او دا نټ لوډ دا نټ لوډ ولې دا دغه داسې F2 کې که نه دا هغه فارموله چې موږ پکې د کمپوزیشن او کمبینیشن راوسته نو دا زه انټر کړم نو اوس ګورئ موږ چې کومه خبره کړې ده که نه دا اوس ګورئ دا همغه خبره ده نو داسې صرف دا 25,000 نه دي دا فرض که نټ لوډ دی دا مې زه رالم او د دې کنډیشن مطابق چې کوم دی 45,000 نه ابف کوم نو دته هم په خپله باندې دا ورکړي دا زه 40,000 کړم او دا ما اوکې کړم نو څو ګورئ هغه ته چې کوم دی بونس میلو شو. دا چې کوم دی دا هم چې کوم دی کلیر دی دا هم ټیک دی دا هم ټیک دی په دې کې زه یو چې کوم دی د کنډیشن نه راکموم د 45,000 نه چې دې نه زه راکموم سې دا زه لیکم دا 21,000 کما او دا زه انټر کما نو ما ته وایي نټ یې لوډو. نو دا د اینډ فنکشنز چې کوم دی د هغې چې کوم هغه سټرکچر او د هغې چې کوم نیچر و د دې سره چې موږ کومه خبره وکړه که نه موږ چې کوم آر فنکشنز ګورو آر فنکشنز که موږ ګورو نو مکمل کمپلیټلی د دې اپوزیټ دی که په دې کې موږ ته یو کنډیشن هم ټرو میلو شي نو موږ ته به ټول ټرو راکوي او دې کنډیشن څنګه میلاویږي دې ځای کې دا اوس وګورئ ښه if any sales item achieved 65,000 sales نو هغوی ته به 3% میلاویږي که په دې سیلز پرسن کې دا آیټم شو یا دا آیټم شو یا دا شو دا کیبورډ دی یا موس دی یا لیپټاپ دی او په دې کې چې کوم دی یو هم دا 65,000 وکړو د آر فنکشن په ذریعه باندې هغه ته بونس میلاویږي ځکه چې آر کې چې کوم دی که یو کنډیشن هم ټرو شي په سلو کنډیشن کې تاسو ته رزلټ چې کوم دی اوکې درکړي. دلته ګورئ ښه آر فنکشن به کمپلیټلی اپوزیټ وي د اینډ په آر کې که تاسو ته یو په 100 کنډیشن کې چې کوم دی یو ټرو شي ټوټل به تاسو ته ټرو میلاویږي. ګورئ ورته ښه ایکول ساین مې واخیسته اف مې واخیسته ټیپ بټن به پریس شي بیا مې آر واخیسته او بیا مې ټیپ بټن پریس کړه هغه ډایرکټ راځم ښه د اف او د آر کمپوزیشن کې راځم ټیک شو جي. دلته اوس ګوره زموږ شرط همغه دی ښه دلته کې شرط څه دی if any sales item achieved 65,000 ویل که په دې کې که دا لیپټاپ دی که موس دی که کیبورډ دی که په دې کې یو آیټم چې کوم دی د 65,000 نه چې کوم دی ابو وي نو هغه ته دا 3% چې کوم دی الاؤډ که دا ورته ورکړه. کلیر شو. نو اوس ګورئ ښه دا B2 ګریټر کا د 65,000 نه زموږ چې کوم کنډیشن دی بیا کوما بیا C2 ګریټر 65,000 کلیر شو بیا کوما او بیا D2 چې کوم دی نو ګریټر شو د 65,000 نه کلیر شو. نو بیا وایي څه وکړه دا بریکټ په پسې بیا بند کې کلیر شو کاما که فرض که ان کیس دا آر چې کوم دی او کې ریزلټ ورکړي دی اف ته نو څه چل وکړه دا ټوټل سیلز چې کوم دی دا ملټیپلای کا د 3% سره کلیر شو. نو ان کیس وی دغه شانتي او کې وی ټرو وي خدا ملټیپلای اذروایز موږ خپل ټیکس سره که فرض که ان کیس فالس راځي نو موږ ته فالس نه راکړي ځکه چې موږ پکې اف کمپوزیشن لګولې خپل ټیکس پکې ورچو نو بیا ما ته راکړي چې کوم نی هغه ته ما ته کلیر راکړه سپوز ناٹ الیجیبل ورکا ELIGIB ناٹ الیجیبل ورکا کلیر شو. ټیکس هم له په کوټیشن کې بنديږي او دا انټر کا صحیح شو. نو دا به تاسو راغی دلته کې ودرېږي یا دا ډریګ کې یا دا ډبل کلیک کې تاسو ته رزلټ راشي ناٹ الیجیبل ولې دی دا ګورئ دا
64,000 چې کوم دی هم د دې نه کم دی 65 نه 47,000 هم کم دی 57 هم کم دی نو مطلب درې وانو آیټم چې کوم دی نو لاټ الیجیبل دی هغه چې کوم دی نو کوم کرایټیریا کوم کنډیشن د هغې نه میټ کړی دې ځای کې اوس وګورئ ښه دا کوم دا 37 50 چې کوم دا ځان تل داسې کلیر کې دا اوس د ریزلټ چې کوم دی په سنټر باندې ښکاري دې ځای کې تاسو اوس ګورئ ښه سپوز دې ځای کې اوس ګورئ دا ولې راغلی دا 37 50 بونس یې ولې ورکړی دی جسټ 73,000 چې کوم دی اچیو شوی دی 31,000 چې کوم دی موس چې کوم خرڅ شوي دي هغې هم نه دي اچیو کړی دې مطابق او 21,000 هم نه دي اچیو کړی تاسو ته کلیر دی که نه 65,000 جسټ 1 دی او تاسو ته ریزلټ چې کوم دی نو ټرو راکړه ولې ټرو راکړه د آر فنکشنز کې چې کوم دی فلیکسیبیلیټي دا لچک دی چې کوم مطلب یو ټرو راشي تاسو ته ټوټل ټرو درکوي دا زموږ سره د اف او د اینډ د آر فنکشنز په دې باندې الریډي زموږ فرست ویډیو اپلوډ شوی ده تاسو د دې نه که سم زده کړي نو هغه تاسو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ امر پاکستان لرنینګ چینل دا ویژن دی تاسو ته په ساده پښتو کې خپلو ملګرو ته داسې ویډیوز ضرور تاسو ته هغې نه زده کړه وکړئ ډېره مننه ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان السلام علیکم